بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوما په نامه د خغی لوی ذات چې ډیر بخونکی او مهربانه دی. زمونږه د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو نن ما په دې کلاس کې ستاسو د پاره راوړی دی، یعنی په دې نن کلاس کې به زه تاسو ته کومه نصیحت. تاسو به نصیحت پیژنئ که نه؟ په دې نن کلاس کې نصیحت هم دی او په دې کې ما داسې خبرې راوړې دي چې د دې خبرو نه هیڅوک انکار نشي کولی. دا خبر یو کوټلی حقیقت دی. په دې نن کلاس کې به تاسو یقین وکئ چې ډیر څه زده کړئ، خو دا کلاس که تاسو چرې اخره پورې وګورئ نو زه به له تاسو نه امید کوم چې دا نن کلاس به تاسو تر اخره پورې ګورئ. د دې انګلیش زه تاسو ته په پښتو کې اسانه ترجمه کوم، تاسو به په ټول کلاس باندې پوهیږئ. د دې کلاس شروع به زه وکړم که نه؟ سټارټ نو، اوس شروع کا. یعنی که ته انګلیش زده کول غواړې نو اوس شروع کا. انګلیش زده کول شروع کا. سټارټ ویر آر یو، شروع کا چې چرته هم یې. دا مه وایه چې زه اوس په وران ځای کې یم زه یې نشم شروع کولی. سټارټ ویر آر یو، شروع کا چې چرته هم یې. سټارټ وید فیر، شروع کا د ویرې سره. که ویریږي که نه، د چا نه ویریږي او د شرم کوي چې ماله خو دا انګلیش نه راځي، دا به زه څنګه شروع کوم، یا زما عمر زیات دی یا کم دی، په دې خلکو کې زه کینم او په دې کې زه انګلیش زده کوم، نو دا زما دپاره بده خبره ده. دغه ویره دې په ذهن کې وي نو د دغه ویرې سره یې شروع کا، ځکه چې ته زده کول غواړي. سټارټ وید پین، د درد سره یې شروع کا. که تا ته څه درد وي که نه نو د هغه درد سره یې شروع کا. ته انګلیش زده کول غواړي که نه، نو که زده کول غواړي که تا باندې درد هم وي د دغه درد سره یې شروع کا. سټارټ وید ډاوټ، د شک سره یې شروع کا. که ستا څه شک وي چې ما ته به د انګلیش یاد نشي، یا به دا وشي یا به هغه وشي، هیڅ نه کیږي، ته یې صرف شروع کا. سټارټ وید ډاوټ، د شک سره یې شروع کا. سټارټ وید وایس ټریمبلینګ، د خراب آواز نه یې شروع کا. یعنی که ستا آواز زما په شان خراب وي که نه، زما آواز هم ډیر خراب دی، دا هم مه ویریږه چې زما آواز خراب دی زه یې نشم شروع کولی. د خراب آواز نه یې شروع کا. سټارټ وید ټریمبلینګ، د خراب آواز نه یې شروع کا. سټارټ اینډ ډونټ سټاپ، شروع کا او مه ودرېږه. یعنی شروع کو، هیڅکله دا مه وایه چې زه یې نشم زده کولی، ما ته نه یادیږي، بس ودرېږه مه، ته یې صرف زده کوه، کوشش کوه، تا ته به پخپله زده کیږي. سټارټ اینډ ډونټ سټاپ، شروع کا او ودرېږه مه. جسٹ سټارټ، صرف شروع کا. جسٹ سټارټ، صرف شروع کا. ګورئ ښه، تاسو ته زه یوه خبره کومه. Nobody is real in this world, even parents. Nobody is real in this world, even parents. په دې دنیا کې هیڅوک وفادار نشته دی، هغه که مور پلار ولی نه وي. Nobody is real in this world, even parents. په دې دنیا کې هیڅوک وفادار نشته دی، هغه که مور پلار هم وي. دا یو کوټلی حقیقت دی چې په دنیا کې تا سره که مور پلار وفا کوي، تا سره به یې څه وخته پورې وکړي، داسې یو وخت به راشي چې هغه مور پلار به هم تا پرېږدي. نو خپل کار د خپل ځان نه واخلئ. صحیح ده؟ داسې ګورئ یو بل مخکې حقیقت دی. A poor person has no friends. A poor person has no friends. د غریب سړي هیڅ ملګری نه وي. زمونږ په معاشره کې دا یو کوټلی حقیقت دی چې کوم کس غریب وي که نه، د هغه هیڅ ملګری نه وي. A poor person has no friends. د غریب سړي هیڅ ملګری نه وي. ګورئ داسې به کلاس په مخ کې باندې بوزو. People do not like good thoughts. They like good looks. People do not like good thoughts. They like good looks.
یعنی خلق نه خوښوي د ښه سوچ والا انسان دننه که ډیر خم خوي بهر چې انسان څنګه ښکاري کنه هغه خوښوي. یعنی د انسان سوچ او عقل د هغه خیس یو څیز څوک نه خوښوي. د انسان هغه څیز خلق خوښوي کوم چې بهر ښکاري. یعنی کوټ شو، جامې شولې، ښه پیزار شو، خلق دې څیزونو ته ګوري او د انسان سوچ ته نه ګوري چې د دې انسان سوچ څنګه دی. دغه سوچ نه خوښوي خو د انسان ښکاره څیزونه چې کوم دي دا خوښوي. دا هم یو کوټلی حقیقت دی، تاسو به لیدلی وي. داسې یو بل ځای تاسو بلې جملې بلې خبرې ته وګورئ. People respect the money not the person. خلق د روپو عزت کوي د انسان نه کوي. دا هم یو کوټلی حقیقت دی کنه. People respect the money not the person. خلق د روپو عزت کوي د انسان نه کوي. یعنی چا سره چې روپۍ ډیرې وي کنه د هغه عزت کوي، د انسان عزت نه کوي چې دا انسان څنګه دی. خو کوم انسان سره چې روپۍ ورسره وي کنه هغه انسان که هر څنګه وي نو د هغه عزت کیږي زمونږ په معاشره کې په خاصه توګه باندې. داسې بلاړ شو ګورئ بلې یوې خبرې ته مخکې وګورئ. The more you disobey Allah, the more you disobey Allah, the more power will shaitan get over you. ته چې د الله تعالی څومره نافرمانی کوي همدومره به په تا باندې شیطان زوروریږي. The more you disobey Allah, the more power will shaitan get over you. ته چې د الله تعالی څومره نافرمانی کوي دومره به په تا باندې شیطان زوروریږي، یعنی دومره به په تا باندې شیطان مسلط کیږي. دا د حدیث نه هم ثابته ده. Don't talk, just act. خبرې مه کوه صرف عمل کوه. یعنی خبرې مه کوه خلکو ته خاصې دروغ مه وایه، دروغ رښتیا مه وایه چې زه به دا وکم، زه به هغه وکم، زه به پلانکې کار وکم، زه به ډنګرې کار وکم. صرف عمل کوه. یعنی کوم کار چې کوي هغه کار کوه، خلکو ته ښایه چې ما داسې وکړه. خبرې مه کوه. Don't talk. خبرې مه کوه. just act. صرف عمل کوه. Don't say, just show. وایه مه صرف وښایه. چاته مه وایه چې زه داسې کولی شم، هغوی ته وښایه چې ما داسې وکړه. صحیح ده. مخکې وګورئ. Don't promise, just prove. وعده مه کوه ثابت یې کړه. د چا سره وعدې مه کوه چې زه به دا کار وکم، زه به هغه کار وکم، زه به ستا دپاره دا وکم، هغه به وکم. هغه ته یې ثابته کړه، هغه ته یې کار وکړه چې ما ستا دپاره داسې وکړه. Don't promise. یعنی وعدې مه کوه. just prove. ثابت یې کړه. هغه ملګري ته دې ثابت کړه چې ما ستا دپاره داسې کار وکړو. هغه سره دا وعدې مه کوه چې زه به ستا دپاره دا کار وکم. ګورئ دا ډېرې حقیقي خبرې دي او ډېرې د مزې خبرې دي. په دې نن کلاس کې به تاسو ته یقین وکړئ چې ډېره مزه راشي. Silence is the best reply to a fool. یو بیوقوف ته د ټولو نه بهترین جواب ورکول خاموشي ده. دا څومره ښه خبره ده چې دا تاسو زده کړئ. ګوره که یو بیوقوف تاسو ته خبرې کوي که نه نو د هغې ټولو نه بهتره دا ده چې تاسو خاموشه پاتې شئ او هغه ته جواب ورنه کوئ. دا د هغه دپاره یو ښه جواب دی. Silence is the best reply to a fool. یو بیوقوف ته د ټولو نه بهترین جواب ورکول خاموشي ده. If you want it, go get it. چې ته څه غواړې لاړ شه هغه ترلاسه که. یعنی چې ته څه غواړې لاړ شه ترلاسه یې کړه. If you want it, go get it. چې ته څه غواړې لاړ شه ترلاسه یې کړه. یعنی چې ستا څه زړه غواړي لاړ شه او هغه ترلاسه کړه. په زړه باندې هېڅ ارمان مه پرېږده. په زړه چې څه ارمان وي که نه هغه انسان ډیر په ټینشن کې وي، هغه انسان ډیر زر زړیږي، د هغه عمر کم وي، په هغه باندې بیماریان هم زیات پې راځي. چې څه مو زړه غواړي هغه کوئ. صحیح ده.
داسې یوې بلې خبرې ته تاسو وګورئ. زه تاسو ته یوه خبره کوم، بله خبره دا without communication there is no relationship. بغیر د خبرو اترو نه هیڅ ملګرتیا نه کیږي. without communication there is no relationship. بغیر د خبرو اترو نه هیڅ ملګرتیا نه کیږي. که تاسو د چا سره ملګرتیا کول غواړئ که نه، نو د هغه سره به ضرور خبرې کوئ. که تاسو د هغه سره خبرې نه کوئ، نو هیڅ چېرې تاسو د هغه سره ملګرتیا نشئ کولی. لاړ به شو مخکې جملې طرف ته چې مخکې موږ سره کومه جمله ده. without respect there is no love. بغیر د عزت ورکولو نه مینه نه کیږي. که تاسو د چا سره مینه کوئ که نه، نو دا ضروري خبره ده چې تاسو به هغه ته مینه ورکوئ، تاسو به هغه ته عزت ورکوئ، نو خله به هغه انسان له تا سره مینه کوي. without respect there is no love. بغیر د عزت ورکولو نه مینه نه کیږي. که تاسو د چا سره مینه کوئ، نو تاسو دا ضرور وګڼئ چې تاسو هغه ته عزت ورکئ، هغه له مینه ورکړئ، نو هغه به تاسو له خله په بدل کې مینه درکړي. موږ سره خو ګورئ په کلاس کې لږ یو څو خبرې نورې هم پاتې شولې، دا هم له تاسو سره کومه. every pain gives a lesson and every lesson change a person. هر یو درد انسان ته یو سبق ورکوي او هر سبق انسان بدلوي. صحیح ده که نه؟ تاسو په دې باندې پوه شوئ. every pain gives a lesson. هر یو درد انسان ته یو سبق ورکوي. په انسان باندې چې مصیبت راشي که نه، د هغې نه یو سبق زده کي. and every lesson او هر یو سبق change a person یعنی انسان بدلی. هر یو درد انسان ته یو سبق ورکوي او هر سبق انسان بدلوي. every pain gives a lesson and every lesson changes a person. هر یو درد انسان ته یو سبق ورکوي او هر سبق انسان بدلوي. داسې به مخکې وګورئ، مخکې طرف ته لاړ شئ. no one notices your tears. no one notices your pain. no one notices your sadness. but they all notices your mistakes. no one notices your tears. ستا اوښکو پروا هیڅوک نه کوي، یعنی ستا د اوښکو پروا هیڅوک نه کوي. no one notices your pain. ستا د درد پروا هم څوک نه کوي. no one notices your sadness. ستا د خفګان پروا هم څوک نه کوي. but they all notices your mistakes. بس دوی صرف پتا کې غلطیانې ګوري. صحیح ده؟ د دې ټولو معنی ته اوس وګورئ. ستا د اوښکو پروا هیڅوک نه کوي، نه ستا د درد پروا کوي، نه ستا د خفګان پروا کوي، صرف خلق پتا کې غلطیانې ګوري. صحیح شوله؟ ګورئ د کلاس دی اخیری خبرې ته وګورئ. don't ever think that your sins are too big or too many, that Allah won't forgive you. just turn to him with sincerity. ګورئ د دې ټولو مطلب څه داسې شو که نه، چې داسې سوچ کله هم مه کوه چې زما ګناهونه ډیر غټ او ډیر زیات، دا به الله پاک معاف نه کړي. صرف هغه ته توجه وکړه په رښتیني زړه باندې، یعنی په رښتیني زړه باندې هغه ته توجه وکړه. don't ever think that your sins are too big or too many. don't ever think that یعنی دا سوچ کله هم مکوه. your sins یعنی ستا ګناهونه. sins وایي ګناهونو ته، چې زما ګناهونه یا ستا ګناهونه are too big یعنی چې ډیر غټ دي، are too many او ډیر زیات دي. that Allah won't forgive you چې دا به الله پاک معاف نه کړي. just turn to him صرف د هغه طرف ته متوجه شه. with sincerity په رښتیني زړه سره، یعنی هغه ته په رښتیني زړه سره، په صفا زړه سره متوجه شه. که ستا ګناهونه هر څومره ډیر وي او هر څومره غټ وي،
نو الله تعالی به تا ضرور معاف کوي. هم په دې نن کلاس کې مې دغه یو څو نصیحت او یو څو د حقیقت جملې راوړې وي. زه امید کوم چې دا به ستاسو ډېرې خوښې شوي وي او د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زما به هم دغه دعا وي چې تاسو هم چرته یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.